ټول لباس ټول یو رقم کاروم، زمانه دا چې یو رنګ استعمالوم، ځکه په یو رنګ سره مشهور یم. زه د خوست ولایت د یعقوب صبري ولسوالۍ اوسېدونکی یم. افید حال په مرکز کې په یو کرایه کور کې ژوند کوم. دلته اوسېږم. 15 کاله کېږي دغه د مبارزه ورته وایي، د لباس وایي، دا 15 کاله کېږي ما شروع کړې ده. عادل صاحب لومړی خو زه درته ووایم چې زما په لباس کې چې شامل دي تر اوسه پوره 14 رقمه هماغه شی زه استعمالوم، هماغه رنګ چې کوم لباس وي، لکه اوس دغه لباس زه 14 رقمه هماغه شی اوسه، لکه کلام، موبایل، تسبیح، جورابې، بوټونه، ماس، بانیل، باګه، بوټان، جورابې، حتی پاکول، واسکټ، جوباټو، دا ټول زه استعمالوم. 14 رقمه نه بیا 14 نه ډېرېږي، کله کلام داسې کلام د منځاوي وینا ده، دا ټول سمون نه کړی. دغه یو ورځ بیا دغه لباس چول دا خو ډېر اسان ده، موږ یې اچوو، موږ بیا واچوو، دا خو الله دغه زه ورته وایم چې دا اچول ډېر پسې غواړي تاسې اچوئ، ځکه دا ما یو ځای کړې ده، یمنه میاشتې واخلې، جمعه هفته زه په یو لباس کې ګرځم. نو داسې حالات شوي دي عادل صاحب چې زه په یو جوراب پسې په رژه مبارک کې درته وایم چې خلک ډېره سخته وي، ځکه چې رژه خپلې تاثیر لري، لوږه وي، بیا ګرمي وي. نو په هغه وخت کې زه په رژه مبارک کې په یو وخت کې جوراب پسې 15 ورځې ګرځېدلی یم، ځکه چې حوصله ډېره لرم. چې حوصله ونه لرم دغه لباس مانه پات ده. دغه مبارزه چې زه کوم 15 کاله دغه د حوصلې برکت ده چې حوصله نه لرم. دا هماغه خلک چې څوک نه شي کړه، پیسې خو داسې خلک شته چې ما د یو لباس خرچه په یو چاته په یو ډوډۍ ورکوي، و ملګري دي په سبات ورکوي، ما د لباس خرچه، خو دوی دغه حوصله نه لري چې ټول 14-15 شیان سره یو ځای کې د بې واچوي. دا حوصله ډېره ګرانه ده. بار ملګري غوښتل چې موږ ته هغه لباس کوو، ډېرې کړي دي، ډېرې شوي دي، هماغه نه توانېږي. بیا کله چې ورته کړه ما هغه په لباس کې اوس وګرځي، د لباس تیاروي جوړوي، هماغه ورځ کله چې ولایت د غوښتل څومره تکلیف ده، دا ډېره سخته خبره ده چې یو ځای کې موږ ته داسې پته لګي دا تا چولی ډېره اسانه کار ده. دا خو جمعه وخت غواړي، میاشت وخت غواړي، دا خو نو ډېر تکلیف ده. رښتیا خبره ده، یو ځای کوې دا ډېره غټه حوصله غواړي، پیسې خرچه هم غواړي، داسې نه ده چې ماسې جوړېږي، خو حوصله ډېره غواړي عادل صاحب. یو رنګ مطلب مې دغه د عادل صاحب چې هر هغه شی چې سړی په یو رنګ اچوي باید په خوی یو رقم وي، عمل یو رقم وي، ژوند یو رقم وي، توپیر په چا کې ونه کړي چې مسلمان سره یو رقم مزل وکړي. دغه یو رنګ معنا دغه ده. زما خپل هدف دغه ده. رابطه خبره ده چې زه یو رنګ مقصد 14 رنګونه لرم. دا خبره 14 رقمه رنګونه لرم، رنګونه مختلف دي، یعنی وجود یو ده، رنګونه مختلف دي، وجود یو ده. کله چې زه یو رنګ واچوم په وجود کې یو رقم هېڅ فرق نه کېږي. سره کوک را کتور واچوم توري ما وجود کې پانه کله موبایل کې سپین وي ټول ځکه چې وجود مې یو ده.